نو بس هغه امن غوښتی دی. بس دا امن دا خبرې ماته ډېره زیاته چې کوم نن را یادېږي. داسې یو انداز او داسې یو ادا چې هغې په تاسو باندې ډېر غټ اثر کړی دی. نن توپیل باچا ته هغه آواز نه کېږي چې راځه شاګرد او ما سره کښېنه، خو د شاګرد هم مینه د بچي عمره مینه وي. څونه چې سړی د پلار مور سره مینه کوي دغه شان د خپل استاد سره مینه کوي. د دغه مرګ د مخکې هم تاسو د دې سټایل او جوست هر څه بلکل. نو یو ملګري راته ووایي یاره چې کوم نه وي که پادشاه باچا وفات شو. کوڅو سپېره کړل دیدنونه، د ښار وړو کوڅو سپېره کړل دیدنونه، ماله ته ما پړغې کې تا راشه، ماله ته ما پړغې کې تا راشه. السلام علیکم ګرانو مینوالو، تاسو چې خپل کاروبار یا دکان اشتهار چلون غواړئ جندي اشنهار ټي وي باندې نو تاسو زر د زره محمد کاشف سره رابطه وکړئ 0344 77 40 219. سلامونه نیکې خیلې و احترامات قدرمند ستاسو ورور محمد کاشف یم او تاسو ګورئ جندي اشنغر ټي وي. راغلی ما ثوابۍ ته د کفایت شاه باچا شاګرد توپیل باچا په ننني پروګرام کې راسره مېلمه دی چې شکل او صورت هم د کفایت شاه باچا شانتې لري او د هغوی شاګرد هم دی. خدای پاک یو حسن یو جوست د هغه په شانتې ورکړی، خوی خصلت او عادتونه هم د هغوی شانتې کوي. نو یو کفایت شاه باچا نه که موږ محرومه شو نو بل کفایت شاه باچا د هغه مینه پرې موږ ماتولی شو. توپیل باچا په خپل پروګرام کې ته نیکې خیلې و احترامات ویم. ډېره مننه ډېره مننه. بس ډېره زیاته مننه چې تاسو زموږ ځای ته راغلی، چکر هم راولګوو او غونډو پښتنو وروڼو ته او مسافر وروڼو ته چې کوم مسافر دي که لر او بر زموږ پښتانه وروڼه دي ټولو ته د مینې ډک سلامونه. توپیل باچا دا راته ووایئ چې ژوند هم څنګه تېرېږي؟ ژوند بس شکر الحمدلله ښه په مزو کې دی. بس الله تعالی دې زموږ مزې او چې کوم دا خوشحالۍ نصیب کړي د خیر ښه په سور کې. دا راته ووایئ چې توپیل باچا تاسو کفایت شاه باچا سره څونه شاګردي کړې وه؟ یاره کفایت شاه باچا سره ما تقریبا 3 کاله شاګردي کړې وه. بس هغه سره به اړم ومه، ځای کې به مو سره اړم ومه، ستار چل کې شو، سنګینګ شو، د انداز هم د هغه شو نو د هغه نه متاثره ومه او بس هغه سره به اړم ومه او بس هغه ټیلنټ دغه ما کې رالی. د کفایت شاه باچا د الله سره د خاورو بخي د هغوی په ژوند باندې یو څو داسې خبرې چې هغه تاسو ته اوس هم ودرېږي؟ یاره بس یو چې کمدنو مینهناک انسان او بل په هر دغه کې چې کمدنو هر ځای کې دا ویلي دي چې پښتنو وروڼو ته میسج کړی چې یاره مینه وکړئ یو بل سره او دښمنۍ طرفګانۍ ختمې کوي. نو بس هغه امن غوښتی دی. بس دا امن دا خبرې ماته ډېره زیاته چې کوم نن را یادېږي. داسې یو انداز او داسې یو ادا چې هغې په تاسو باندې ډېر غټ اثر کړی دی. یاره بس چې لا بړم نو به ډایرکټ پې چې کوم نه وي او شاګرد صاحب راځه نو بس په دې وایي چې دا راته ډېر زیات بلکل راته محسوسېږي چې کوم نه لا بړم وي راځه یاره کوم نه. نن توپیل باچا ته هغه آواز نه کېږي چې راځه شاګرد او ما سره کښېنه. د دغې آواز نه دې خدای څوک هم نه محرومه کوي، هغه که هر فن او که هغه هر څنګه شاګردي وي. زه خو وایم چې خپل بچي او خپل ماشومان خو به ډېر مس کوي او ډېر به پې خپوي، خو د شاګرد هم مینه د بچي عمره مینه وي. څونه چې سړی د پلار مور سره مینه کوي دغه شان د خپل استاد سره مینه کوي. ولې چې په موږ باندې دا شاګردي استادي تېره شوې ده موږ ته پته لګي. هغه خلک به دې خبرې نه خبرې چې څوک د دې ملګرتیا د دې ورورولۍ د دې شاګردۍ نه محرومه شوي. توپیل باچا دا راته ووایئ چې کفایت شاه باچا کوم وخت کې سنګینګ ته ووتو تاسو ته څه یاد شي یا تاسو ته څه قصه کړې ده که نه ده؟ یاره خو چې کله سنګینګ ته راوتو نو زموږ د پیدایش نه مخکې خبرې دي که نه او خو دونه دغه راته پته ده چې دونه یې راته ویلي چې تقریبا 1991 کې چې کوم نه نو سنګینګ ته راوتی وو. په وخت کې تاسو په کوم ځای کې وو چې تاسو باندې دا غږ وشو؟
دا زه په ګلوډره کې وم د هغې نه مخکې چې کمدنو دلته کې یو ملګری و نو لکه ایما ټول پیژني که نه چې دی د باچا سټایل کوي او انداز او ورڅه چې کمدنو د کفایت شاه باچا په شان کوي که نه د دغه مرګ د مخکې هم تاسو د دې سټایل او جوست هر څه بالکل بالکل لکه سیمه مې چې کمدنو دا کولو نو یو ملګري راته ووي یاره چې کمدنو وي کفایت شاه باچا وپات شو نو ما ګپ وګڼو مې نه سړیا بس چې مې رنګ ورته میلاو کوم نو یو میلاو کو ته نو چې رنګ مې میلاو کړو نو د ما سره خبرې وکړې کفایت شاه باچا جي د ما سره خبرې وکړو په بله پیره د دې نه تقریبا یو هفته پس زه ګلوډره ته تللی وم زما څه کار و ملګرو سره تللی وم نو هلته کې یو ملګري راته ووي یاره وایي استاد دې وفات شو نو مې نه یاره ګپ مې وګڼه مې رنګ ورته وکړم نو یې وکړه ورته چې څنګه مې میلاو کړو نو بس یاره رنګ میلاو نه شو نمبر بند و نمبر بند و وړه کې مې ټچ شو فیسبوک مې کولاو که نو په فیسبوک باندې راغل چې سید کفایت شاه باچا په حق ورسېدو نو والله هغه ځای نه زه په منډه شوی یم او علي میړه ته قرار وکړو چې ای ځای ته لاړم دوا مې وکړه کېناستم معلومات مې وکړه نو یاره حقیقت دی نو بس بیا ډېر سخت خفه وم د کفایت شاه باچا زامن څو زامن دي یاره یو خو چې کمدنو 2015 کې چا چې کمدنو دا کړو ویشته و او بل یو ماشوم لوری دی تقریبا او یو ماشوم زوی دی یو چې کمدنو پیس باچای نوم دی یو دقه زوی دی بس نو داسې نشته دی ډیره سمه ده ستاسو کله خیال لاله چې یاره په توپیل باچا کې هم دننه یو ټیلنټ پروت دی او یا ستارې زده کول یا دا فن زده کول چې کوم دی نو دا پکار دی یاره بس زما خو پیله که زندګۍ ته سوچ کوي نو زما خو پښتو غانې ته داسې دغه نه و شوق مې دونه نه و بس غزل نیمه مې ور دا خو زما چې ته سوچ هم نه و کړی چې زه به چې کمدنو یو ټیلنټ جوړېږم یو سینګر به جوړېږم او ستار به زده کوم دا ما چې ته سوچ هم نه و کړی او بس دغسې غانې مې اورېدې نو د سید کفایت شاه باچا یو غانه پکې رالم وی جون کا موسم مست مهینه چې دا پکې راله نو چې دا ما واورېده نو والله زه ډېر زیات متاثره شوم مې یاره بس کفایت شاه باچا خو چې کمدنو به دې ته ماړه ته پرېوته اړه ته مې پرېوته بیا مې ویډیو غانې وله وکتلې نو بس بیا مې چې کمدنو دومره مې خوښ چې بیا مې ملاقات ارمانم ملاقات هم چې کمدنو یې سره زمونږ وشو بیا ورو ورو ډېر زیات متاثره وم نو بیا ورو ورو اړم ومنو ستار مې مو سره زده کړو کوم وخت کې تاسو زړه دې دا رالل چې یاره زه دوی سره ملاقات وکړم په کوم وخت کې اوس ستاسو ملاقات شو یاره تقریبا نن 4 کاله مخکې مو سره زما سره تعلق جوړ شوی و اتلم راتلم او ارمان خو چې کمدنو 2014 نو مې یاره به د سره میلاوېږم نو شکر دی مونږ هغه سره میلاو هم شو بیا مې ستاره مې زده کړه ورسره بیا چې کمدنو غزل طرزونه بیا راته ښولو به دغسې چې کمدنو بس اخره کې پکې هغه په حق هم ورسېدو او بس هغه هر څه چې کمدنو ما ته پاتې شو والله زه خو دا نه وایم چې کمې به زه پوره کړم خو لکه زه به پوره کوشش کوم چې یاره دا کمې چې کمدنو پښتنو وروڼو ته دونه محسوس نه شي زه به چې کمدنو پوره کوشش کوم چېرته د هغوی وروڼه یا هغوی ستا دلته راځي چې تا سره کښېني او د هغوی مینه په تا باندې ماته کړي یاره جي بس هغوی خو داسې نه دي راغلي او نو ای نه دي راغلي داسې چېرته خو بس په ویډیوګانو کې ګوري او والله ډېر خوشحاله دي څه میسج به هغوی ته ورکوې چې بس هغوی ته به دا میسج ورکړم چې بس صبر وکړئ او کفایت شاه باچا باندې دې صبر وکړي چې کمدنو به دا د الله تعالی د طرفه و الله ته منظوره و نو به دغه ورته ووایو زه به هم د خپله طرفه هغوی ته یو دغه میسج ورکړم چې توپیل باچا باندې د کفایت شاه باچا زموږ ډېره تسلي کېږي لاړ هم پې تېرېږي او ډېره مطمئنه شو خدای شته چې زه به ووایم چې هغه به موږ نه داسې تللی ځکه چې موږ په سکرین باندې نه راوستی موږ ورسره چېرته مرکه نه وه کړې نن چې زه د 400 نه راغلی یم دلته توپیل باچا سره ناست یم نو دا د کفایت شاه باچا د وجې او د هغوی د مخه دلته ناست یم ولې چې قد قامت جوست دا ټول د هغوی په شانتې دی بل داسې فن داسې هنر یې په لاس کې دی چې شیشه باندې راوستل زموږ فرض او په موږ باندې لازم نو توپیل باچا څه به راته اورې یاره بس د کفایت شاه باچا یو مشهور سندره وی د ښار وړوکو څو سپېره کړل دیدنونه او ماله د ما بڼ غېږې ته راشه نو دا به د دې کتونکو سره چې کمدنو ووایم دې نه دې خوند او مزه واخلي
کوڅو سپېره کړل دیدنونه ماله ته ما پړغې کې تا راشه ماله ته ما پړغې کې تا راشه پیکه پیکه نشي د زړونو موسمونه پیکه پیکه نشي د زړونو موسمونه ماله ته ما پړغې کې تا راشه ماله ته ما پړغې کې تا راشه دولت وی پګنټو مینا محبت وی الته د زړونو او تجارت وی نکوي خار کې څوک څنګل باندې خوبونه نکوي خار کې څوک څنګل باندې خوبونه ماله ته ما پړغې کې تا راشه ماله ته ما پړغې کې تا راشه شیرین کدا ترا خطرا وختونه ماله ته ما پړغې کې تا راشه ماله ته ما پړغې کې تا راشه اجمل دے تا انتظار ورسارا مل دے ټکور ټکور کا د سوي زړه زخمونه ټکور ټکور کا د سوي زړه زخمونه ماله ته ما پړغې کې تا راشه ماله ته ما پړغې کې تا راشه د ښار وړو کوڅو سپېره کړل دیدنونه د ښار وړو کوڅو سپېره کړل دیدنونه ماله ته ما پړغې کې تا راشه ماله ته ما پړغې کې تا راشه ماله ته ما پړغې کې تا راشه ډېر ښه توپیل ډېر ښه توپیل باچا دا به راته یو اخري کوېسچن نه کوم او اخري تپوس نه دغه کومه چې پروګرامونه کوئ که نه بالکل د خیره پروګرامونه خو کوو چې بس څو کم وینا وکړي د چا چې کمدنو خپلو کې واده یا د چا د رور واده یا چې کمدنو بس هر رنګه د خوشحالۍ مو کېدي که نه او وینا یې کړې ده نو مونږ ځان ور رسولی دی انشاءالله او بل زما په یوټیوب پیج هم چې کمدنو شته دی او د څه په نوم دی توپیل احمد باچا سنگر آفیشل دا چې کمدنو زما په یوټیوب باندې پیج دی او په دې باندې چې کمدنو بس کتونکو سره د مخامخ کېږم او تاسو د خپل ټلیفون شمیره د کتونکو سره شریکه کوئ زما د ټلیفون شمیره چې کمدنو زما زونګ نمبر دی 0318 94 27 503 0318 94 27 503 ډیره سمه ده کتونکو که چېرته تاسو دوی خپل پروګرام له بوتلل غواړئ ولې داسې ډېر مجنونان د کفایت شاه باچا شته دی نو توپیل باچا هم د کفایت شاه باچا تنده پې ستاسو ماتیږي او د هغه مینه پې زموږ ماتیږي نو امید دی چې ستاسو به هم ډېر زیات خوښیږي او که چېرته تاسو یا پروګرام له بوتلل غواړئ یا د دوی سره پرسنل کنټیکټ کول غواړئ یا د پروګرام ریکارډ کول غواړئ نو دغه توپیل باچا تاسو ته لاس په نامه دی چېرته چې مو ښاد خوشحاله آباد اوسئ په زړه خو دې څه نشته
یاره بس په زړه به داسې څه نشته خو بس د پښتنو وروڼو ته صرف یو میسیج کومه چې دشمنۍ او تربګنۍ چې کمونه دا ختمې کوي او خپلو کې چې کمونه روغې وکوي او د جنګ او د جګړو د حسد او د بغض نه هېڅ نه جوړېږي او زما خپل استاد سید کې پایت شاه بچا چې کمونه دشمنۍ ښکار شو هغه هم چې کمونه په دشمنۍ کې لاړو نو زه دې ته یو میسیج کوم چې بالکل چې کمونو په معمولی خبره باندې خو بالکل چې کمونو لکه داسې اړه بداوي یو بل سره مه راولي امن نه ولي چې د دنیا 2 ورځې ژوند دی چې دا موږ په خوشحالۍ باندې تیر کړو. ډېره سمه ده. چېرته چې مو ښاد خوشحاله آباد اوسئ او د بل پروګرام پورې خپل رور کاشف له ورکړي اجازه د لوی الله په امان.